په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. د اروپایي ټولنې له لوري افغانستان کې د ماینونو پر پاتې شونو اندېښنه. ازبکستان کې د نړیوال اسلامي اکاډمۍ په کنفرانس کې د افغان سفیر ګډون. په بلخ ولایت کې د افغان او ازبکستاني سوداګرو ګډه ناسته. او جنیوا ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سفر. د واک ټلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. نن دوشنبه د سلواغې 28مه. اوس هم بشپړ خبرونه. د اروپایي ټولنې کمیسیون ویلي چې که څه هم په افغانستان کې جګړه پای ته رسېدلې، خو د جګړې ماینونه او چاودېدونکي توکي لا هم د ملکي وګړو ژوند ګواښي. په راپور کې راغلي چې له 1909 کال راهیسې د دې ناچاوده توکو له امله 45,000 څخه ډېرو افغانانو خپل ژوند له لاسه ورکړی یا هم ټپیان شوي، چې ډېری ماشومان دي. راپور کې ویل شوي چې اروپایي ټولنه د ماین پاکۍ هڅو ملاتړ کوي ترڅو ټولنې وکولی شي په خوندي ډول د کرنې، کورونو او ښوونځیو جوړولو لپاره ځمکې وکاروي. تاشکند کې د اسلامي امارت سفیر شیخ عبدالغفار بهر د ازبکستان نړیوال اسلامي اکاډمۍ په کوربتوب د افغانستان او ازبکستان د علماو په ګډ کنفرانس کې ګډون وکړ. نوموړي د دواړو هیوادونو د ګډ علمي او فقهي میراث پر ارزښت ټینګار وکړ او ویل دا ډول غونډې د فکري او دیني اړیکو ترڅنګ د سیاسي باور جوړونې او دوه اړخیزو اړیکو پر ټینګښت کې مهم رول لري. سفیر د الهدایه لیکوال امام برهان الدین مرغنایی د اعتدال او متوازن فکر استازی وباله او د علمي او اکاډمیکو همکاریو پراختیا یې د متقابل تفاهم او سیمهییز ټیکاو لپاره اغیزناکه وبلله. بلخوا د ازبکستان د ولسمشر د مرستیال سلاکار جاولون وخابوف او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز رئیس عبدالحی قانت په کابل کې کتلي دي. په دې لیدنه کې د دواړو لورو ترمنځ د ازبکستان افغانستان مشارکت، د ګډو اجنډاو پر مخ وړلو او د همکاریو پر څرنګوالي خبرې شوې دي. د ازبکستان د ولسمشر د مرستیال سلاکار پر ایکس پاڼه په یوه پیغام خپرولو سره ویلي چې نوموړي له عبدالحی قانت سره همدارنګه د دواړو هیوادونو او د ټولې سیمې د روانو بدلونونو په اړه د عامه پوهاوي زیاتولو پر ځینو لارو چارو بحث کړی دی. نوموړي ټینګار کړی چې دواړه لوري غواړي اوږدمهاله ستراتیژیک اهداف په عملي نوښتونو بدل کړي. د بلخ ځایي مسؤلینو ویلي چې ازبکستان سره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په موخه په دې ولایت کې د افغان او ازبکستاني سوداګرو ترمنځ ګډه ناسته جوړه شوې ده. د یاد ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال هارون رشید قاضي ویلي چې دغه ناسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریز تواصل تر سرلیک لاندې پرون جوړه شوې وه. د هغه په خبره دا ناسته د ازبکستان د سیر دریا ولایت له سوداګرو سره د دې لپاره تنظیم شوې وه څو د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز، سیاسي او کلتوري اړیکې وساتل شي او لا پیاوړي شي. کانونو او پټرولیم وزارت ویلي چې د بدخشان په شهر بزرگ، یاوان، کوهستان، راغستان، خواهان او ارغنجوا ولسوالیو کې د زر وینځلو کانونو د ایستلو په اړونده تخنیکي چارو کې له 100,000 ډیرو کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شوې ده. دغه وزارت زیاته کړې د زر وینځلو کانونو فعالیت نه یوازې د خلکو لپاره د کار زمینه برابره کړې بلکې د سیمې اقتصادي وضعیت یې هم د پام وړ ښه کړی او ډیری ځایي اوسیدونکي چې پخوا له بیکارۍ او اقتصادي ستونزو سره مخ وو اوس د دغو پروژو له لارې د خپل ژوند ورځنی عواید ترلاسه کوي. کابل ښاروالۍ د روژې میاشتې په پیل کې د اړینو توکو د بیو د کنټرول لپاره نوې نرخپاڼه ټاکلې ده. د کابل ښاروالۍ ویاند واسع الله زاهد وایي چې د دې نرخپاڼې د پلي کېدو لپاره جدي څارنه کیږي. تازه د کابل ښاروالۍ د ټاکل شوې نرخپاڼې له مخې د خوراکي توکو په بیو کې لږ کموالی راغلی دی. د نرخپاڼې له مخې د یوې بورۍ اوړو بیه
له 1.5 افغانیو څخه 1450 افغانیو ته، د یوې بورۍ وریجو بیه له 3200 افغانیو څخه 3000 افغانیو ته او د 14 لیټره غوړیو بیه له 1900 افغانیو څخه 1790 افغانیو ته راټیټه شوې ده. په ورته وخت کې د کابل یو شمېر اوسیدونکي ټینګار کوي چې دغه نرخپاڼه په جدي ډول پلي شي او د هټیوالو او سوداګرو احتکار مخه ونیسي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په تازه خپاره کړي راپور کې ویلي چې تر اوسه افغانستان ته ځینو راستنېدونکو ماشومانو هیڅ ډول واکسین نه دي ترلاسه کړي او په خبره یې دا به د ناروغیو ګواښ ډیر کړي. په راپور کې راغلي چې لومړنیو روغتیایي پاملرنې د خدماتو وړاندې کولو او د راستنېدونکو ماشومانو د پیژندنې له لارې توانیدلي چې ماشومان په افغانستان کې په ملي واکسیناسیون سیستم کې ثبت او واکسین کړي. د هلمند د فرعي ګمرکاتو ریاست مسؤلینو خبر ورکړی چې د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې د دغه ولایت په مرکز لښکرګاه او د بهرامچی او ګرمسیر ولسوالیو اړوند سیمو کې د 15 ټنه خوراکي او غیر خوراکي توکو د غیر قانوني توکو د واردولو مخه نیول شوې ده. د سرچینې د معلوماتو له مخې یو شمېر کسانو غوښتل چې د 13 بار وړونکو موټرو له لارې دغه توکي په غیر قانوني ډول هیواد ته وارد کړي او یا یې ګاونډي هیواد ته صادر کړي، خو د زړورو منصوبینو لخوا یې مخنیوی شوی دی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغانستان کونسلګرۍ ویلي چې د پاکستان له زندانونو څخه 115 افغان کډوال چې پکې 2 میرمنې او 10 ماشومان هم شامل دي خوشي شوي او د چمن سپین بولدک له لارو هیواد ته راستنه شوي دي. د یادې کونسلګرۍ د معلوماتو له مخې دغه کسان شاوخوا یوه میاشت د امنیتي ستونزو له امله د سیند او بلوچستان په میسیر کې د ساتنې په یوه مرکز کې ساتل کېدل چې د افغانستان د کونسلګرۍ د هڅو په پایله کې خوشي شول. د ایران او افغانستان د سوداګرۍ ګډې خونې مشر محمود سیادت ویلي چې ایران چمتو دی د افغانستان کرنیز او مالدارۍ محصولات په تضمینی ډول وپیري او وارد یې کړي. هغه اقدام چې کولی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز انډول رامنځته کړي او د افغانستان د عوایدو په زیاتوالي کې مرسته وکړي. نوموړي ویلي چې د روان کال په لومړیو 9 میاشتو کې ایران ته د افغانستان صادرات 1.55 سلنه زیات شوي او که چیرې د خصوصي سکتور او د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ همکاري پراخه شي نو دا کچه به څو چنده زیاته شي. سیادت زیاته کړي چې د افغانستان د کرنې، بڼوالۍ، مالدارۍ، پنبې، حبوباتو او غوښې ظرفیتونه د کارموندنې د رامنځته کولو، د تولید د زیاتوالي او د غیر منظمې کډوالۍ د مخنیوي لپاره ښه فرصتونه برابروي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي نن د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې له عمومي رئیس رافیل ګروسي سره کتلي دي. ایراني رسنیو راپور ورکړی چې دا لیدنه په جنیوا کې د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي خبرو اترو د نوي پړاو په درشل کې وشوه. د ایران په زایدان ولایت کې د کانونو د کارګرو پر لیږدونکي موټر د وسلوالو کسانو د ډزو په پیښه کې 2 تنه وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. ایراني رسنیو د دغه هیواد چارواکو له قبله ویلي چې دغه کارګر له کان څخه بیرته د کور په لور روان و چې پر لاره کې پرې وسلوال برید شوی دی. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې پر غزې د اسرائیلو پر هوایي بریدونو کې 11 فلسطینیان شهیدان شوي او د اسرائیلو پوځ ادعا کړې چې دا بریدونه د حماس لخوا د اوربند له هوکړې د سرغړونې په غبرګون کې کړي دي. د راپور له مخې د بېځایه شویو کورنیو پر یوه کمپ د هوایي برید په پایله کې 4 تنه شهیدان شوي. دغه راز په خان یونس کې په یوه بل برید کې 15 کسان شهیدان شوي او یو بل کس د غزې په شمال کې ژوند له لاسه ورکړی دی. په غزې کې د حماس وایاند حازم قاسم ویلي چې اسرائیلو د بېځایه شویو فلسطینیانو پر ضد یوه نوې آماژنه پیل کړې او دا اقدام یې له اوربند جدي سرغړونه بللې ده. د سپورت له ډګره دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 20 ورځې سیالیو نړیوال جام خپله 3مه لوبه کې متحده عربي اماراتو ته ماتې ورکړه. په دې لوبه کې متحده عربي اماراتو لومړی توپوهنه وکړه او په ټاکل شویو 20 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره 160 منډې وکړې او افغانستان ته یې د 160 منډو هدف ورکړ. افغان لوبډلې ورکړل شوی هدف د لوبې په وروستي اور کې ترلاسه کړ او بریا یې خپله کړه. او وروستی خبر مو هم دا چې د افغانستان کرکټ ځلان د ستوري راشد خان
په نننۍ لوبه کې له ویکټ اخیستو سره په شل اوریز کرکټ کې خپلې 200 ویکټې پوره کړې او د سره د نړۍ لومړی لوبغاړی شو چې دومره ویکټې ترلاسه کوي. هغه دا ویکټې په 518 شل اوریزو لوبو کې اخیستې دي. راشد خان له 190 پورته ویکټو سره په شل اوریز نړیوال کرکټ کې هم د نړۍ له نورو لوبغاړو مخکښ دی. له ملتیا او لیدلو مو مننه. وروستي او مهم خبرونه مو همدومره وو.